ویلې څه چورت کې تللی ویلې ته دغه شیبه هغه څوک یې چې وسې لري ویلې انسان د خپلې آګاهۍ څېره ده زه ته او بل یو د خپلې آګاهۍ څېرې یاستو دې سره چورت کې ولاړم خپل فکر ته مې پام شو خپلې خولې ته مې پام شو خپل زړه ته مې پام شو او ځان نه مې وپوښتل چې آیا پرته له مینې مهربانۍ او خلوصه بل څه ارزي چې زړه کې ځای ورکړو فکر ورباندې وکړو او په خوله یې راوړو په رښتیا چې انسان د خپلې آګاهۍ څېره ده او دا زما لپاره ژوندۍ پوهه شوه هڅه به کړم چې دې پوهې ته شکل ورکړم زه باید د دغې پوهې شکل شم رښتینتوب همدغه ده